بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو، دا نننۍ وظیفه د سورت یاسین ختم دی او دا ختم صرف 2 ورځې کول دي. ډیر آسان او مختصر ختم دی. الله رب العزت به د دې سورت یاسین په برکت سره د ستاسو هر قسمه مشکلات ختم کی او پریشانې به مو ورسره الله جل شانه ختمېږي، ځکه چې سورت یاسین د قرآن پاک زړه دی. او دا زه نه ویم، زما خوږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي چې زما زړه غواړي چې دا سورت یاسین دې زما د هر امتی په زړه کې وي. دا دومره عظیم الشان سورت مبارکه دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا تمنا خواهش کړی دی چې زما د هر امتی په زړه کې دا سورت مبارکه موجود وي. زما عزتمندو، د دې سورت مبارکه ډیر زیات فضایل دي. په دغه فضایلو کې یو دا فضیلت هم دی چې کم یو سړی روزانه د سحر مونځ نه پس د سورت یاسین ورد کوي، تلاوت کوي، وظیفه کوي، نو الله جل شانه به د ده د ټولې ورځې ضرورتونه پوره کړي. او په دغه فضایلو کې دا هم دي چې څوک دا سورت یاسین روزانه د سحر مونځ نه پس او د ماښام مونځ نه پس صرف یو پیره تر 40 ورځو پورې ولولي، نو کریم رب به د ده د لوی نه لوی حاجتونه پوره کړي. زما عزتمندو، دا د سورت یاسین ختم صرف 2 ورځې کول دي چې په کومه ورځ هم تاسو شروع کول غواړئ نو شروع کولی شئ، خو چې کله مو دا شروع کو نو بیا به 2 ورځې په مخه باندې لازماً دا کوئ. یعنی یو ورځ تاسو دا ختم وکړو نو په 2م ورځ به لازماً تاسو دا کوئ. که داسې مو نه که یو ورځ مو که نو اثرات په بیا کم وي. که چېرې تاسو غواړئ چې د دې اثرات او برکات ډیر زیات شي نو تاسو 2 ورځې په مخه باندې دا ختم وکئ. زما عزتمندو، دا داسې مبارک ختم دی چې الله جل شانه د دې په ذریعې سره لوی بیمارانو ته شفا ورکړې ده او د لوی نه لوی مشکلات ورسره الله جل شانه د خپلو بندګانو حل کړي دي. زما عزتمندو، که څوک په مهلکه بیماری کې مبتلا وي لکه کینسر وغیره شو، نو داسې بیمار د پاره دا ختم وکړی شي نو دته به کریم رب د دې نه شفا ور نصیب کړي. یا زما عزتمندو، د چا څه بل څه بیماری د لا علاج مرض وي، کریم رب ورته د دې وظیفې په برکت سره شفای کامله عاجله ور نصیب کړي. یا زما عزتمندو، داسې بیمار دی چې هغه ته تکلیف دی د مرض د وجې نه هغه ډیر زیات تنګ دی، پریشانه دی، نو که چېرې د ده دپاره دا ختم وکړی شي نو کریم رب ورته په تکلیف کې کمی راولي. یا زما عزتمندو، په چا باندې بندش وي، په چا باندې رکاوټ وي، دغه بندش او رکاوټ که د کوډو منترو او غلطو تعویذونو د وجې وي، که د جادوانو د وجې وي، د دې وجې نه د دې کاروبار مخ په ترقۍ باندې نه روانېږي. دغه رنګې د چا په اولاد باندې بندش وي، اولاد یې نه کېږي، نارینه اولاد یې نه کېږي، نو زما عزتمندو تاسو دا ختم وکئ. د سورت یاسین دا مبارک ختم د 2 ورځو ختم دا تاسو وکئ، انشاءالله تعالی الله جل شانه به د ستاسو کاروبار کې ترقی هم پیدا کی او تاسو ته به نارینه اولاد نعمت هم در نصیب کی. یا زما عزتمندو، څوک نامرده دی، د جما طاقت او قوت یې نشته، نو دا ختم د هغه دپاره انتهایی مفید دی. یا زما عزتمندو، یو زنانه ده، هغې سره کور خلق جنگ جګړې کوي، د کور خلکو تعلقات ورسره برابر نه وي. یا زما عزتمندو، د خاوند تعلقات ورسره برابر نه وي، مینه او محبت ورسره نه ساتي، ظلم او زیاتې پې کوي، نو زما عزتمندو دې زنانه ته پکار دي چې دا ختم دی وکړي. انشاءالله تعالی د دې په وسیلې او توفیل سره، د دې په سبب سره الله جل شانه به د دې خاوند مینه او محبت د دې په زړه کې پیدا کړي او د دې مینه به د هغه په زړه کې پیدا شي او بیا به یو بل سره ښه په کور کې په خوشحالۍ سره ژوند تېروي. دغه رنګې کور کې چا سره نالګي وي نو هغوی سره به هم په مینه او محبت، اتفاق او اتحاد سره ژوند تېرېږي.
دارنګې زما عزتمندو د چا کاروبار نشته، روزګار یې نشته، انشاءالله تعالی دا دومره مفید ختم دی چې الله جل شانه ورته بهترین ځای کې کاروبار او روزګار ورنصیب کړي. یا زما عزتمندو د چا رشته نشته او غواړي چې زما د بهترین ځای کې رشته وکړي، انشاءالله تعالی الله جل شانه ورته په هر یو کار کې ترقی او کامیابی ورنصیب کړي. زما عزتمندو که چېرې ستاسو کاروبار وي پای کې خیر او برکت نشته، نو دا ختم ورته ډېر زیات مفید دی، تاسو دا ختم وکړئ. زما عزتمندو د دې دومره ډېر لوی اثرات او برکات دي د سورت یاسین چې دا د قرآن پاک زړه دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د قرآن پاک زړه دی. نو چې تاسو د قرآن پاک زړه ولوستو او په دې سره تاسو دعا وغوښته، الله جل شانه به د ستاسو دعاګانې ضرور قبلوي. زما عزتمندو ډېره زیاته اسانه وظیفه ده، دومره اسانه وظیفه ده چې د کمزورو دماغ والا انسان یې خم کولی شي. زما عزتمندو په ورځ کې چې څه ټایم هم تاسو کول غواړئ نو دا ختم کولی شئ. د دې دپاره څه دا قید نشته، که سحر وزګار یې، که ماښام، که مازدیګر، که ماسخوتن، خو د ورځې نه به یې خامخا په 24 ګنټو کې به یو پیره کوئ او 2 ورځې په مخه باندې به تاسو دا عمل جاري ساتئ. بل دا د زما عزتمندو چې څه ټایم تاسو دا وظیفه دا عمل شروع کړو نو هغه ټایم به بیخي تاسو چا سره خبرې نه کوئ چې د ستاسو توجه او دھیان برابر وي. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلی والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کوئ ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو د دې وظیفې ترتیب او طریقې کار دا دی چې د ټولو نه مخکې به صحیح طریقې سره اودس شردام وکئ. بیا به تاسو قرآن شریف راواخلئ، خپلې مخې ته به یې کښېږدئ او سورت یاسین مکمل ټول تاسو ولولئ. کله چې سورت یاسین مو ولوسته نو بیا دا کلمات مبارکه چې تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دا به یو د پاسه 100 پیرې ولولئ، یعنی 101 مرتبه. بیا ورپسې په دویم ځل باندې بیا سورت یاسین شروع کړئ او بیا ورپسې درود شریف 3 پیرې ولولئ، یعنی اول 3 پیرې درود شریف او آخره کې 3 پیرې درود شریف، 2 پیرې سورت یاسین او 1 پیره دا کلمات مبارکه 101 مرتبه. د دې نه پس و بیا سجدې ته لاړ شئ، په سجده کې به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. د ستاسو څه مقصد وي، څه حاجت وي، انشاءالله تعالی ضرور به الله جل شانه تاسو ته په هغې کامیابي درکوي. لهذا زما عزتمندو پخپله هم دا عمل او دا وظیفه وکئ، خپلو نورو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کړئ. میلاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره، تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.